چې یارانه کوي تپوس پکې زمانه کوا بلهام مدبه مې د شونډو نه پاړونه خوړل او تا ته د خپلې واده یاد دی او که نه جانانه تا به ویل ستایم تا به ما ته قرآنونه خوړل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وخت ګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستانو به سٹارټ کې کوم ټیک ټاک لیریکس ویډیو تاسو کته که تاسو په ان شارټ کې داسې لیریکس ویډیو جوړول غواړئ دا ویډیو سره پوره وګورئ. طریقه د خیم که ویډیو مو خوښ شوه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ را روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته در ورسي. ښه تاسو به کار وکړئ چې په خپل موبایل کې په ان شارټ ته راشئ او کلیک پرې والئ. تاسو سره به دارنګه انټرفیس راوړي، بیا لاندې کې د ویډیو آپشن دی، په دې به کلیک والئ. دلته کې به پلس آپشن باندې کلیک والئ. تاسو سره به تاسو ګیلری راوړي. د دې ځګنه به تاسو هغه پوټ راوالئ په کوم پوټ باندې تاسو لیریکس ویډیو جوړول غواړئ. ښه دلته کې زه یو پوټ رالم، په دې ما کلیک واغستو، لاندې کې ټیک نشان دی، په دې بیا کلیک والئ. تاسو سره تاسو د پوټو ټایم لاین ته راشي، بیا به کار وکړئ، لاندې ته به پوټو باندې کلیک والئ او د ډیوریشن په تاسو دا سیو واکړئ. تاسو څونه ویډیو جوړول غواړئ د هغې مطابق تاسو د ډیوریشن دا سیو واکړئ. موږ چې کوم دین 14 سکند ویډیو جوړو د ډیوریشن چې کوم دین موږ 14 سکند ته ورسو، دلته کې د 14 لیکل شوی 14.2 14 سکند ته موږ دا ورسو. ټیک شو. بیا به کار وکړئ، د پوټو د اول سر ته داسې راشئ او دلته تاسو د یو آپشن ښکاري میوزیک، په دې به کلیک والئ. دلته کې به ټریک باندې کلیک والئ. تاسو سره دارنګ انټرفیس راوړي، به دلته کې د یو آپشن دی مای میوزیک. تاسو چې کوم میوزیک رالی که تاسو سره په آډیو کې وي تاسو په دې آپشن باندې کلیک والئ، او که تاسو سره په ویډیو کې وي تاسو په دې آپشن باندې کلیک والئ. دا یو آپشن چې کوم دی دې کلیک والئ. تاسو سره تاسو ګیلری راوړي، تاسو به دې ځګنه هغه ساوند راوالئ په کوم ساوند باندې تاسو لیریکس لیکل غواړئ. ښه دلته زه په دې ویډیو باندې کلیک کړم، په دې ما کلیک واغستو، لاندې لږ ټیک نشان دی، په دې بیا کلیک والئ. زموږ د ساوند چې کوم دی موږ سره لاندې په ټایم لاین کې ایډ شو. ټیک شو. هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ چې یو پرې به بیک راشئ او دلته کې دا یو آپشن تاسو ته ښکاري PIP دا پیپ چې لیکلی دې به کلیک والئ. تاسو سره تاسو ګیلری راوړي. ښه دې ځګن زه یو PNG رالم، دې PNG لینک په تاسو ډسکرپشن کې ورکړم، تاسو به دا دغه ځګن ډاونلوډ کړئ. ښه به دې ما کلیک واغستو، دا زموږ سره دلته کې ټایم لاین ته راغله. ښه بیا کار وکړئ، دا تاسو داسې لاندې راوړئ، تاسو به د خپل حساب سره داسې برابر کړئ. دې ځګن دا کچېږي او غټېږي، دا څونه کچوئ څونه غټوئ دا تاسو خپل حساب سره برابر کړئ. ټیک شو. موږ سره تقریبا دونه برابر راځي. هغې نه پس بیا کار وکړئ، د کوم PNG چې تاسو راواغسته دې ډیوریشن بالکل د خپل ویډیو سره برابر کړئ، داسې غټ پرېږئ. ټیک شو. برابر شو. بیا به اوله سر ته راشئ او بیا به داسې کار وکړئ، تاسو به د خپل میوزیک پلی کړئ. تاسو په دې میوزیک کې چې کوم لیریکس وایي هغه بیا تاسو لیکئ. ښه زه پلی کوم، زه چې څنګه لیکم هغسې به تاسو هم ولیکئ. ښه موږ د خپل اولنی لیریکس واورېدو، دا بس موږ لیکو، تاسو هم خپل لیریکس ولیکئ. دلته کې دا ټیک نشان دی، په دې به کلیک والئ او دلته کې دا یو آپشن دی ټیکس، په دې به کلیک والئ. تاسو سره تاسو کیبورډ راوړئ، تاسو په خپل کیبورډ اردو ته واړوئ او تاسو بیا خپل لیریکس ولیکئ. موږ خپل لیریکس لیکو، تاسو خپل لیریکس ولیکئ. ښه زموږ په ساوند کې چې اولنی لیریکس کوم هغه موږ ولیکو، بیا به داسې کار وکړئ، دلته کې دا یو آپشن تاسو ته ښکاري ډبل ایچ لیکلی، دې به کلیک والئ. د دې ځګنه تاسو دې ته پونټس ورکوئ، کوم پونټس چې تاسو ورکوئ به تاسو دې ځګنه ورکوئ. موږ دا یو پونټس ورکوو جمیل نور انډسټري، په دې ما کلیک واخست، دا پونټس ورته ما ورکو. بیا دلته کې دا یو آپشن دی د کلر دا، په دې به کلیک والئ. تاسو سره به داسې کلر راوړئ چې کوم کلر ورته تاسو ورکوئ به تاسو دې ځګنه ورته ورکوئ. هر یو کلر ورته تاسو ورکوئ به تاسو ورکوئ. موږ د کلر وایټ ورکو. ټیک شو. هغې نه پس بیا دا یو آپشن دی بارډر، که تاسو ته بارډر ورکوئ دې به کلیک والئ. دې ځګنه تاسو دې ته بارډر ورکولی شئ، کوم یو بارډر چې تاسو ورکوئ تاسو دې ځګنه ورکولی شئ. دې ځګنه تاسو هغه ورکوئ. ټیک شو. موږ د بلیک بارډر ورکو. ټیک شو. هغې نه پس بیا کار وکړئ، د ټیکس په تاسو داسې لږ لاندې راوړئ او په دې ځای کې تاسو داسې برابر ولګوئ د خپل حساب سره، داسې به تاسو ولګوئ. ټیک شو. هغې نه پس بیا لاندې کې د ټیک نشان دی، په دې نه بیا کلیک والئ. تاسو د ټیکس په تاسو سره دارنګې راشي، د دې ډیوریشن بیا تاسو د خپل میوزیک سره بالکل داسې برابر کړئ، د خپل ویډیو سره بیا داسې برابر کړئ. ښه چې ډیوریشن وله برابر کړو، بیا اول سر ته راشئ او د خپل میوزیک په بیا پلی کړئ. ښه موږ چې دا کوم لیریکس لیکلی د ځان سره اولنی لیریکس چې کوم دی په دې ځای باندې ختمېږي، تاسو به یې کار وکړئ، دې ځای باندې یو کلیک والئ او دلته کې دا یو آپشن دی سپلیټ، په دې به کلیک والئ، دا تاسو سره دلته کې کټ شي، دا یو وایي ټیک شو. بیا یې پلی کړئ د خپل میوزیک. په دې ځای پر ځان سره چې کوم دی دویم لیریکس برابر شو، دلته یې کلیک والئ او دلته کې د سپلیټ آپشن دی، دې به کلیک والئ، دا تاسو داسې کټ کړئ. ټیک شو. خان تاسو به خپل میوزیک پلی کړئ او ټوټل لیریکس به تاسو داسې سټیپ بای سټیپ کټ کړئ. زه هم کټ کوم، پټاپټ یې زه کټ کوم، تاسو هم کټ کړئ. د هغې نه پس بیا تاسو طریقه ښیم چې نور ویډیو به تاسو څنګه جوړوئ.
خاموږه چې کوم دی د خپل لیرکس د میوزیک سره ټوټل کټ کو بیا تاسو یې کار کوئ د اوله سر ته به داسې راشئ او د خپل میوزیک په بیا پلی کوئ زموږ د اولنی لیرکس چې کوم دی دا خو سره الریډي لیکلی شوی دی د دویم لیرکس چې کوم دی تاسو بیا یې کار وکئ چې په دې نه به تاسو کلیک والی او دلته کې دا یو اپشن دی ایډیټ په دې نه به کلیک والی او دا لیکل چې تاسو کم کړي دا به تاسو ریموو کوئ دې ځای نه دا تاسو ریموو کوئ او ستاسو چې کوم دویم لیرکس وي هغه به تاسو ولیکئ په دغسې تاسو خپل ټوټل لیرکس تاسو به دې طریقو باندې تاسو ولیکئ زه هم لیکم پټاپټ چې تاسو ټایم خراب نه شي هغې نه پس بیا تاسو طریقه ښیم تاسو خپل لیرکس مکمل ولیکئ مکمل سونګ باندې خاموږه چې کوم دی د خپل لیرکس ټوټل ولیکو تاسو زه ستا ویډیو پلی کوم چې زموږ د لیرکس څنګه رالو چې یارانه کوې تپوس پکې زمانه کوه بلهام موده به مې د شونډو نه پاړونه خوړل او تا ته د خپلې وعدې یاد دي او که نه جانانه تا به ویل ستا یم تا به ماته قرآنونه خوړل ښه زموږ د لیرکس چې کوم دی دارنګې رالو بیا تاسو چې کار وکړئ د اوله سر ته به داسې راشئ او دلته کې دا ټیک نشان تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک والی او د اولنی لیرکس چې تاسو کوم لیکلی په دې باندې به کلیک والی دلته کې به د ایډیټ باندې کلیک والی دلته کې بیا دا یو اپشن دی په دې نه بیا کلیک والی دا یو اپشن تاسو ته ښکاري په دې نه به کلیک والی تاسو سره به دارنګې انیمیشن نه واوړي تاسو که بیا داسې رایټ سایډ ته راشئ او دلته کې دا یو انیمیشن دی په دې نه به کلیک والی ښه چې کله پې کلیک واغاستو دا انیمیشن به تاسو ټیکس ته ورکړی شي ټیک شو هغې نه پس بیا دلته کې دا ټیک نشان دی په دې نه به بیا کلیک والی بیا به د دویم لیرکس ته داسې راشئ په دې نه به کلیک والی ایډیټ باندې به کلیک والی دې اپشن باندې به کلیک والی دې ته به هم دغه انیمیشن ورکوي دا یو انیمیشن دی دلته کې بیا به دا ټیک نشان ووایي دغې ته هم دا ورکړی شي بیا به د دریم لیرکس ته داسې راشئ کلیک په پې والی او د انیمیشن به ورته ورکوي په نمبر تاسو ټوټل لیرکس ته چې کوم د انیمیشن به ورته ورکوي زه ورته هم ورکوم تاسو یې هم ورکوئ خاموږه چې کوم دی خپل ټوټل لیرکس ته انیمیشن ورکو هغې نه پس بیا یې کار وکړئ د اوله سر ته به داسې راشئ ښه چې کله اوله سر ته راغلی بیا به یې کار وکړئ لکه د ټیک نشان دی په دې نه به کلیک والی دلته کې بیا تاسو دا یو اپشن ښکاري ټیکس په دې نه به کلیک والی دلته کې بیا به ټیکس باندې کلیک والی دلته کې به تاسو خپل نیم ولیکئ دلته کې به تاسو خپل نیم ولیکئ خاموږه چې کوم دی د خپل چینل دا نیم ولیکو بیا لږ دا یو اپشن دی ډبل ایچ لیکئ دې نه به کلیک والی د دې ځای تاسو دې ته پونټس ورکوئ کوم پونټس تاسو ورکوئ به تاسو ورکوئ د خپلې مرضۍ ټیک شو پونټس ورته ما دا ورکو د دې ځای نه بیا تاسو د سایز لږ وړوکی کوئ داسې سایز هم وله وړوکی بیا به داسې لاندې بیا راوړئ او دلته کې به داسې ولګوئ ټیک شو داسې بیا ولګوئ هغې نه پس بیا دلته کې دا یو اپشن دی دې نه به کلیک والی تاسو سره به داسې انیمیشن نه واړئ په دې کې به تاسو داسې رایټ سایډ ته راشئ او دې ته به تاسو دا یو انیمیشن ورکوئ دلته کې دا انیمیشن پرته تاسو چې هر یو ورته ورکوئ خو زه ورته فرض که دا انیمیشن ورکوم ټیک شو دا ورته ما ورکو د دې ځای نه بیا تاسو د سپیډ لږ ورو کوئ د سپیډ ډېر زیات سیواد داسې به تاسو ورو کوئ ټیک شو دا ورته موږ ورکو بیا دلته کې ټیک نشان دی دې نه بیا کلیک والی ښه دا کم نیم چې موږ ولیکو دې ډیوریشن بالکل تاسو د خپل ویډیو سره برابر کوئ داسې بالکل برابر کوي خپل ویډیو سره ټیک شو دا هم برابر شو بیا داسې کار وکړئ د اوله سر ته به داسې راشئ دلته کې به یې ټیک نشان باندې کلیک والی دلته بیا به یې ټیکس باندې کلیک والی هغه ټي چې لیکلی دلته کې بیا به یې پلس ټي باندې کلیک والی دا ټیکس چې لیکلی دی نو بیا کلیک والی تاسو سره ستاسو کیبورډ راوړئ تاسو داسې کار وکړئ په ایموجي باندې به کلیک والی او دې ځای نه به تاسو ایموجي راوالئ ښه دلته کې زه دا یو ایموجي رالم په دې ما کلیک واغستو د زه سره په سکرین کې هلته کې ایډ شو ټیک شو بیا به داسې لیفټ سایډ ته راشو بل به دا یو ایموجي راوالو ټیک شو دوه کې مو سره ایډ شوه بیا به واپس رایټ سایډ ته راشو دریم نمبر پکې دا ایموجي بیا راوالو دا درې ایموجي چې کوم دی مو سره په سکرین کې ایډ شوه بیا به دې ځای تاسو د دې سایز چې کوم دی لږ کچ کوئ داسې به یې کچ کوئ داسې به یې لږ کراس هم کوئ داسې بیا لاندې راوړئ دلته کې به ولګوئ ټیک شو
چې کله مو لګو دغه ځای کې بیا دلته دا اپشن تاسو ته ښکاري دې نه به کلیک والی تاسو سره به داسې انیمیشن راوړي تاسو بیا دې ځګینه دې ته انیمیشن ورکوئ هر یو انیمیشن چې تاسو دې ته ورکوئ بیا تاسو دې ځګینه ورکوئ د خپلې مرضۍ انیمیشن ورته فرض کړه دا یې ورکړو ټیک شو هغې نه پس بیا دلته ټیک نشان دی دې نه بیا کلیک والی ښه دا کم ایموجي چې موږ راواغسته دې ډیوریشن هم بالکل د خپل ویډیو سره داسې بیا برابر کوي داسې ورسره بالکل برابر کوي ټیک شو دا ورسره موږ برابر کړو بیا به کار وکړو د ویډیو د اول سر ته به داسې راشئ دلته کې به ټیک نشان باندې کلیک والی او بیا دلته کې دا یو اپشن دی فلټر په دې باندې به کلیک والی دلته کې به د افیکټ باندې کلیک والی تاسو سره به داسې افیکټ راوړي تاسو به دې کې بیا داسې رایټ سایډ ته راشئ او دلته کې دا یو اپشن دی سیلیبریټ په دې باندې به کلیک والی تاسو سره داسې نور افیکټ راوړي تاسو په دې اولنی افیکټ باندې کلیک والی دا افیکټ چې کوم دی دې باندې به کلیک والی د افیکټ تاسو د ویډیو ته داسې ورکړی شي ټیک شو هغې نه پس بیا یې کار وکړئ دلته کې د ټیک نشان دی دې باندې به کلیک والی او د افیکټ ډیوریشن چې کوم دی دا هم تاسو بالکل د خپل ویډیو سره داسې برابر کړئ داسې برابر کړئ ټیک شو ښه اوس اوله سر ته راځم تاسو زه د ویډیو پلی کوم زموږ د ویډیو څنګه راغله چې یارانه کوې تپوس پکې زمانه کوه بلهام موده به مې د شونډو نه پاړونه خوړل او تا ته د خپلې وعدې یاد دي او که نه جانانه تا به ویل ستا یم تا به ماته قرآنونه خوړل ښه نو زموږ دا ویډیو چې کوم دی دا رنګې راله نو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې دا ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ را روانه ویډیو ټولو مخکې تاسو ته در ورسېږي